دا شربت والا شربت واچو یار چې ویسکو دا ګرمو موسم دی دا موسم دی د خدای ولی موخه د ورځې ګټو د شپې بعد دا نن ورځ یې نن د ورځې او کوم نو چې د خرچو کنګال دی بل هیڅ آفت په مان دی راغلی چې خرچو څه غتلم دا خرچي ګان سره خرابې ګان کې چې خرچي کول به مونږ ته کوو واچو دغه ګلاس ډکه لګا السلام علیکم چې د چی आवाज نه دی غریب خلکو سره زما بیخي نه لګي بیخي ساده زده السلام علیکم وعلیکم سلام ځکه سلام جواب درکو ځکه شیخ نو څنګه وي خیر دی سیدم خیر شکر دی دغه دا تیرېدم ولا وګورو درانه شي وي زما مې لره د چا غږم نه اوري ولې دغه دی کار دی که نه چې افغانستان دی او بل دا دی چې ډزه ډوزه پکې ډېر دی که نه دغه تاریخ نه به تېر شو چې دا کیکونه هم چېرته واخېستل دا خو خبره میډیکل سټور کې واخېست ګیلاسونه هم دوه راوړو دوه یم مکه لګه کېنه سم نه هسې که دوه مې زه ښایسته رنګ دی او تاریخ هم برابر دی ما ته ورته ورکوټوال دومره ګران دي هغې وخت کې خو تا سره پیسې ډېرې وي او بسکه به یې ډکه د خوراک نه راړه اوس خو زه ما غریبو خرڅه اوس بیخي نه لګي سلام کلام یې پرېښی نو ولې انډیوالي ولې هېره شوه هغه انډیوالي باندې زه څه کومه هغه انډیوالي مړه سړی پاڅه و دا ګوره دا بوتل لاندې سیند ته راکې قسم دی ګوره چې غریب یې رانه په خوله هم نه شي ږدلی پاتې کارې کومه د خوراک کم پرېږده تېره انسانه پاڅه پرېږده به د خوراک بچې ګوره دوستي دې ونه کړه ګوره داسې نه کېږي که نه کړې ده خو به دا پرېږده سړی ما ته شربت واچوه دا پاته دا ګوره غریب سړي باندې مې بیخي نه پیرزو کېږي بچې انډیوالي دې یې رکړه پخوا بچې ډېر ښه وخت و خلکو به سلام وکړي سلا به راوړي اوس راشي سپین سترګې دي څوک د نه یې خوله کې چې دغه ډکې نه شي والی السلام علیکم مې لکه څه خوبلی شروع کړي وعلیکم سلام څنګه مړه دا زیړ شی چې سړی وي داسې ورته راتاویږي دم غار کړی ده ولا وږي مې ډېر لیدلي خو د دې په شان وږي مې ګوره ونه لیدل ښه هغه سیمپیتوب هغار څه ښېګڼې ټولې یې سترګو نه ووتې بیخي چا ته ګوري نو په ایمان هغه یو ګیلاس شربت هم راله نه راکوي زما خو په ایمان د انډیوالۍ نه زړه تېر شو زه نورو چا سره انډیوالي نه کوم ګوره لکه دا تاسو څه کوئ وروره دا خو ټولنه ده د خدای بندګانو دلته خو خلک غریبانان دي دې ته به هم لږ شی ورکلی وی هلکه تاسو څه کوئ د خدای بنده دا خو د خدای تعالی غریب دی یو پیاله د خدای ته مو واچوئ شربت څه کوئ ولې کوئ د خدای بندګانو دې بوتل باندې چې مې موږ 80 روپۍ ورکړي نو د خدای بندګانو د غریب حق پکې نشته غریب حق پکې شته خو چې دا غریب نه دی ورکړئ که نه ولې غریب نه دی د خدای تعالی بندګانو یو شربت ته یوه ګنټه وشوه چې ناست دی اوس دې چې کله ټول چېرته لیدلي دي نو هغې نه زیاته خوراک نه کوي دا تنیز دا سلام دین دی هېڅ کله دا کار مه کوئ دلته غریبانان دي د خدای بندګانو خیر نه نو ولې هغه سیمپیتوب دې هېر شو هغه ستا په سر ته مې په قلم باندې هغه هلک والی خو بېل وختو که نه یو وروره نن سبا دا وختونه نشته دی چې کله د باندې سخته راله دوی په قصه کې هم نه دي وروره نور نه پوهېږم خو ماله شربت به یاره دې سړي خو ډېرې ښې خبرې وکړې مه شهاب پرین یو پته وي مخکې دا اخلاق مونږ کې نه واورې دا شربت خو مونږ ناسې هم ډېر دی اورې نو چې ډېر دی نو ولې دې غریب له ونه ورکړه ته وګوره سم اټ کې دې پې وکړه واچو دې ورونو ته ګیلاس واچو نو نه دا دغه شان دی غریب سړی د غریب سړی ګیلاس ترې د خپل ګیلاسونه کې دې مشر مو ته مخکې سترګې والې دې شربت د دې نه مو واچو پوره دې ډک نه کړو واچو ډک نه شو دا ډک دی روغ بوتل به ورسره دا والا د زما د خان ته خو لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه دا والا لږ صبر ورکړه دته مخکې ورکړه جامې دې له ټولې خسا کړې نو د خدای بندګانو بیخي چې دې بیخي راولېږي د خدای بندګانو موږ تاسو چې دې
د شربت دم پرېږده خو نه م پرېږدې که نه چې دا بوتل دې سیند ته لړه کړم خو غریب سړي له نه ورکوم څه دي دا پاته دا غریب سړي باندې مې بیخي نه پیرزو کېږي نو بس چل کوم زه نه تختوم څه باندې دا به زه اوس کوم دا به نه مسکا آرام کرا دې کومه مګو جو ویس کیا ګندګي پته شو دا به 6000 ورسوي ته کې متباو هلاک شي دا 6 کومه ما بس جز کا والله چې قاري به دا والګه دا 50 روپے لکه شربت واچوي یو ګلاس ما مکه والګه کینه سم څه جنجال روان کړه والا لکه مړه خبره وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام به زموږ مخې ته کېناستې هلته دلته کینه که مسلمانه زه یو وخت پوهېږم ماله شربت دا خبره کوي نور نه پوهېږم ماله نور نه پوهېږم ماله شربت والا څه کوو شیخه